الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خاص به ډیره شکریا ده کوم چې زه انوایټ کړم او زما د ریکارډینګ کوي او زه د دې په بدله کې د یو څو غزلې وامه چې د غزل نه مخکې د یو څو شعرونه وایم چې ښکل یې یو نو لښکر د ځانه مه جوړوه، ښکل یې یو نو لښکر د ځانه مه جوړوه، محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه، ښکل یې یو نو لښکر د ځانه مه جوړوه، محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه، او زه په الله او په رسول در سره تیر مین یم، ملا صاحب ماته پیغمبر د ځانه مه جوړوه، زه په الله او په رسول در سره تیر مین یم، ملا صاحب ماته پیغمبر د ځانه مه جوړوه، او دا غرور تکبر دا د خدای خاصه ده، دا غرور تکبر دا د خدای خاصه ده، یه خانه دونه معتبر د ځانه مه جوړوه. او دې نه بعد د یو غزل ویمه چې پلار یې راکوي خو نوکري پکې شرط ایښی دی، پلار یې راکوي خو نوکري پکې شرط ایښی دی، او که نوکري نه وي نو مزدوري پکې شرط ایښی دی. او دا د خان لور د دا جنۍ زمانه پاتې واله، دا د خان لور د دا جنۍ زمانه پاتې واله، پوره 50 تولې کالي پکې شرط ایښی دی. او رقیبه ته خبر شو کنه ما خو درنه وګټله، رقیبه ته خبر شو کنه ما خو درنه وګټله، زه خو شاعر یم شاعري پکې شرط ایښی دی. اوس خو به زما مجبوري شوه خامخا به یې کومه، اوس خو به زما مجبوري شوه خامخا به یې کومه، او دی د سعودي مسافري پکې شرط ایښی دی. او زه خو د مینې په معنی تر اوسه پوه نه شوم، زه خو د مینې په معنی تر اوسه پوه نه شوم، او مینه کوي خو دشمني یې پکې شرط ایښی دی. او د دې نه بعد د یو غزل وایم، او د غزل نه مخکې د یو څو شعرونه وایم چې نن به یې دیدن وکړم او نن به یې رضا وکړم، نن به یې دیدن وکړم او نن به یې رضا وکړم، او یا الله معافي کوه دا مونځ به قضا وکړم، نن به یې دیدن وکړم او نن به یې رضا وکړم، او یا الله معافي کوه دا مونځ به قضا وکړم، او نن به شیطان وشړم نن به جانان راولم، نن به شیطان وشړم نن به جانان راولم، او چا چاته به زه ووایم او چاته به رضا وکړم، او زه دشمني نه کوم او نن به دشمني وکړم، زه دشمني نه کوم او نن به دشمني وکړم، او نن رقیب راغلی دی نن به دا غزا وکړم، او ربه ته به رحم کړې او زه به یو ګناه کوم، او ربه ته به رحم کړې او زه به یو ګناه کوم، او ربه سزا رانه کړې او کار به د سزا وکړم. د دې بعد ته یې وړي کوم د غزل وایم چې بیګا چې دی ویل هغه اوس چې روان بلا زه انور به ته ویل